سایک ټو ګو ټولو درنو مینوالو سلامونه ستړي مشئ یوې بلې نوې ویډیو ته مو هرکلی کوم له پیل وړاندې ستاسې د ملاتړ څخه د زړه له کومې مننه کوو زموږ موخه دا ده چې ارواپوهنې او رواني روغتیا ته ټول لاسرسی ولري او تاسې زموږ سره دې چارې په ترسره کېدو کې مرسته کوئ پیل به له دې څخه وکړو چې آیا پر دې پوهیږئ چې له نورو سره څنګه چلند وکړئ کله مو هم خپل چلند یا نورو ته کتنه کړې او په دې هڅه کې یاست چې په خپل چلند کې مو مثبت بدلون راولئ خود آگاهی یا ځان پوهېدنه دې ته وایي چې تاسې د خپلو احساساتو او کړنو په اړه خبر اوسئ هغه کسان چې د ځان پوهېدنې درک قوه لري په ټوله کې پر دې پوهیږي چې څنګه په خپل ورځني ژوند کې له چاپېریال او له نورو خلکو سره تعامل وکړي خو کله کله سخته وي چې یو ګام شاته لاړ شو او د خپل ځان او نورو سره د خپل چلند په اړه پوه شو په دې برخه کې موږ هغه لس کړنې او نښانې ارزوو چې یوازې هغه خلک ترسره کوي چې خپل ځان پوهېدونکي یا په خپل ځان باندې خبر وي اول خپلې خبرې په دقت او ځیرکتیا سره وکړئ ښایي اورېدلي مو وي چې له خبرو وړاندې لږ فکر وکړئ او یا هم په بله اصطلاح مخکې تر دې چې له خولې څخه مو خبرې ووځي هغه وسنجوئ دا په دې معنا چې خپلې خبرې او کلمې په دقت سره وکړئ او پر دې پوه شئ چې د خپلو خبرو ځای وپېژنئ خود آګاهي یعنې په دقت او آرامۍ سره د خبرو کولو وړتیا څو خپل اصلي موخه په ښه توګه تر مخاطبانو ورسوئ او دا چاره کولی شي چې د غوره اړیکو او عادتونو په جوړېدو کې مرسته وکړي دویم له نویو نظریاتو مه ویریږئ آیا د خپل یو نږدې ملګري نظریات له فکر کولو پرته نه منئ ځان پوهېدنه همدا موضوع رانغاړي چې د خلکو بېلابېل نظریات واورئ او د درک توان یې ولرئ د متفاوتو او بېلابېلو نظریاتو اورېدل ښایي تاسې اړ کړي چې خپل نظریات تشریح ملاتړ او تحلیل کړئ او په همدې اساس د نورو او خپل نظریات ښه درک کړئ دریم خپل وخت ښه مدیریت کړئ آیا د لویو پروژو یا دندو په ترسره کولو کې ځنډ کوئ د وخت مدیریت خورا زیات یو اړین عملی مهارت دی چې په ورځني ژوند کې اړتیا ډیره ده خود آګاه یا پر ځان پوه خلک خپل منفي او مثبتې ټکي پیژني او په دې پوهیږي چې د یوې دندې بشپړېدو لپاره څومره وخت اړتیا لري دا پوهېدنه له دوی سره مرسته کوي چې خپلې چارې د یوه پلان له مخې ترسره کړي او لومړیتوبونه په منظمه توګه روښانه کړي څلورم مهمې ورځنۍ چارې ولیکئ آیا کله مو دا تجربه کړې ده هغه څه چې مو ترسره کړي دي او یا مو هم احساس کړی دی د یادښت په توګه ولیکئ څېړنو ښودلي دي چې د یادښت لیکل کولی شي د ټولو استرس لرونکو چارو په اړه اندېښنې راکمې کړي او د خفګان د لاملونو په پیژندنه کې هم مرسته وکړي ځینې وخت ښایي خپل احساسات او ژور فکرونه په زړه کې وساتئ ځکه کولی مو نه شول چې د ورځې په اوږدو کې څرګند کړئ لیکل کولی شي د احساساتو د څرګندولو لپاره یوه دریڅه اوسي او له تاسې سره مرسته وکړي چې خپل ذهنیت په ښه توګه درک کړئ پنځم زغم او صبر ولرئ آیا د ټرافیکي ګڼې ګوڼې پر مهال ژر غوسه کیږئ آیا کله چې مو زغم کم یا هم په عامه توګه حوصله مو خلاصه شي ژر پریکړه کوئ له نهیلۍ او غوسې پرته د انتظار یا زغم وړتیا اړین مهارت دی چې له تاسې سره مرسته کوي خپل ذهنیت او احساسات په ښه توګه وپیژنئ او د استرس پر مهال له عجولانه یا ژر پریکړې څخه ډډه وکړئ شپږم خواخوږي ولرئ آیا خلک تر ډیره خپلې ستونزې له تاسې سره شریکوي آیا په ډیر دقت سره د دوی خبرو او احساساتو اورېدو ته غوږ نیسئ ځان پوهېدنه یوازې د ځان پېژندنې لپاره نه ده بلکې ستاسې پر نورو کړنو د اغېزې پېژندنې په معنا هم ده خواخوږي یا همدردي د ځان پوهېدنې لپاره اړینه ده ځکه د نورو پرتله د غوره ټولنیزو اړیکو په رامنځته کېدو او د مهربانۍ په زیاتوالي کې له تاسو سره مرسته کوي اووم خپلې تېروتنې ومنئ آیا د یوې غلطۍ پر مهال خپله تېروتنه منئ او د اړتیا پر مهال بښنه غواړئ باشعوره او خودآګاه خلک له خپلو تېروتنو پند اخلي چې بیا یې تکرار نه کړي که چیرته خپلې تېروتنې ونه منئ دا د دې ښکارندویي کوي چې تاسې خپل مثبت او منفي ټکي نه پیژنئ ځان پوهېدنه یعنې د خپل شخصیت د اړخونو پیژندل او د پرمختګ لپاره لارې پیدا کول اتم عاجزي او تواضع ولرئ آیا تر ډیره د خپلو وړتیاو او پوهې او ځان ښودلو څخه ډډه کوئ تر هغه چې څوک درنه پوښتنې نه وي کړي خودآګاه او باشعوره خلک د خپلو وړتیاو او پر نفس د باور ښکاره کولو ته اړتیا نه لري دوی د خپل مثبت او منفي ټکي پیژني او د ځان ستاینې ته اړتیا نه لري عاجزي د خپل ځان د کنټرول د رهبرۍ مهارتونو او یا هم د فعالیتونو د ښه والي لامل ګرځي
نهم، فیډبک یا نظریات واخلئ. آیا نورو ته د خپلو کارونو په ښکاره کولو سره ډارېږئ یا مو له خپل ښوونکو او ټولګیوالو څخه د یوې چارې د غوره ترسره کېدو په برخه کې مشوره یا پوښتنه کړې ده؟ غوره خلک له نورو سره مشوره کوي او نظریات یې اخلي، هغه که د کار، فعالیت یا شخصیت په اړه وي. له نورو څخه نظر اخیستل او مشوره کول د ودې او پرمختګ په برخه کې مرسته کوي. لسم، له ځان سره خبرې وکړئ. آیا د یوې دندې د ترسره کېدو پر مهال له ځان سره خبرې کوئ؟ د څېړنو له مخې په لوړ غږ د زړه خبرې ویل کولی شي چې حافظه فعاله وساتي او وروستی موخه په رښتوني ډول ښکاره کړي. همداراز مشهوره ارواپوه لیندا ساپادین وایي چې له ځان سره خبرې کول کولی شي له تاسو سره مرسته وکړي څو مهمې او سختې پرېکړې ومنئ. خودآګاه یا پیاوړي خلک کولی شي چې په ښه توګه خپل فکرونه مدیریت کړي او مهمې پیښې په یاد راولي. آیا اوس فکر کوئ چې تاسو یو خودآګاه یا پر ځان پوه کس یاست؟ مهرباني وکړئ خپل نظریات مو راته په کمنټ کې ولیکئ. که چیرته مو دا ویډیو خوښه شوې وي مهرباني وکړئ لایک یې کړئ او له نورو سره یې هم شریکه کړئ. پر دې سربیره زموږ د یوټیوب پر زنګول یې کلک وکړئ او درسره سبسکرایب یې کړئ چې زموږ ویډیوګانې تر نورو وړاندې تاسو ته در ورسیږي. ټولې هغه سرچینې چې موږ ترې ګټه اخیستې د ویډیو په لاندې برخه کې دي. له لیدو مو مننه. تر بیا د خدای په امان. ښې چارې.